شنونکي وایي د افغان سولې په اړه امریکا کې د نظر اختلاف د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید له پامه ونه غورځول شي. د متحده ایالاتو یو شمېر رسنیو په خپلو راپورونو کې لیکلي د افغانستان سولې په اړه د امریکایي سیاستوالو او نظامیانو ترمنځ ژور اختلافات شته چې د سولې بهیر لپاره په زیان تمامېدای شي. د یادو راپورونو پر بنسټ امریکایي سیاستوال هڅه کوي د افغانستان کشالۍ ته یوه سرسري حل لاره وګوري، خو د یاد هیواد نظامیان د خپلو ځواکونو بې مسؤلیته خروج نه مني او نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ او ترهګرو د ځالې په توګه بدل شي. شنونکي وایي امریکایان باید له افغانستان څخه بې مسؤلیته خروج ونه کړي چې بدې پایلې به ولري. د دوی په وینا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل مراسمو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ګډون په ورته مهال د سرتیرو د ایستلو ځنډ په اړه د یاد هیواد دفاع وزیر څرګندونې او پر سبا یې کابل ته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکنزي سفر او د سرتیرو د فعالیتونو ارزول ضد و نقیض کارونه دي. چېرته دا سوله همداسې یو متزلزله سوله وي، یوه خښته کېږي چې هغه خامه او چې ډېر څه اوبه ایستي په دې کې هېڅ شک نشته، شک نشته چې د امکان ډېر امکان لري چې ترهګرو په لاس کې ولوېږي، ډېر امکان لري. اوس هم یوې ډلې په افغانستان کې راووت، هرحال د داعش نه یوې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو فکر وکړه چې دوی که له دې ځایه وځي، له افغانستان وځي، واقعا په مسؤلیت باندې باید وځي چې په افغانستان کې دایمي سوله راشي. شنونکي وایي امریکایان باید د افغانستان دولت سره شته تړونونو ته چې امنیتي او ستراتیژیک تړونونه دي ژمن پاتې شي او د خپلو ګټو لپاره د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو او قربانیو ته په کمه سترګه نه ګوري. د دوی په نظر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمېر نور سیاستوال غواړي چې د افغانستان د سولې موضوع د خپل هیواد له ټاکنو سره وتړي او ترې په ټاکنیزو منډو ترړو کې ګټه واخلي چې دا چاره به په راتلونکي کې افغانستان، متحده ایالاتو، نړیوالو او د سیمو هیوادونو ته په ضرر تمامه شي. او په افغانستان کې د امریکا ماته تر ډیره په تیرو 2 لسیزو کې د همدغه اختلافاتو نه همغږیو او رقابتونو د زیاتېدو پایله ده. د امریکا اوسنۍ سیاسي اداره تر ډیره کوښښ کوي چې د افغانستان له سولې او د سولې په خبرو کې له پرمختګونو څخه د روان کال د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې د ټرمپ د بریا د چانس زیاتولو لپاره کار واخلي، او ځکه نو کوښښ کوي چې تر هغه وخته پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ داسې یو ډول جاجړۍ رامنځته شي چې په سیاسي اصطلاح کې ورته سړه منفي یا لنډمهاله سوله وایي. خو برعکس بیا نظامی امریکایي چارواکي چې کلونه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي غواړي داسې رامنځته شي چې په پایله کې د دوی د 2 لسیزو هڅې په اوبو لاهو نه شي او داسې یو جوړجاړی وي چې د مثبت یو مهاله سولې تضمین وکړای شي. د یادونې ده چې پرون د امریکا د پوځ لوی درستیز هم د خپلو سیاستوالو د نظر خلاف د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي هیواد یې نه غواړي له افغانستان څخه خپل پوځیان په بې مسؤلیته توګه وباسي.